ملګرو دا کومه ویډیو چې تاسو ته په سایډ کې ښکاري چې دې ماشوم نن ماته مفتي سردار علي حقاني صاحب را یاد کړو. ملګرو مفتي سردار علي حقاني صاحب د خپل د بیان په جذبې سره په پښتنو کې هم جذبه راوسته. ملګرو دې ماشوم ډېر ښایسته ایکټینګ کړی دی. دا ویډیو تاسو لازمي وګورئ. السلام علیکم ملګرو، حکمت جانې مو امید لرم چې ټول به روغ او جوړ د ژوند په مزو کې به. ملګرو مفتي سردار علي حقاني صاحب چې اوس شهید شوی هغه الله دې هغه ته جنت الفردوس ورنصیب کړي. ملګرو واحد داسې شخصیت مفتي صاحب چې هغه به د خپل بیان په زور سره په پښتنو کې جوش او جذبه راوستله. پښتانه به خپل بیان ته داسې ایښ کېنول، خو الله دې وکړي چې داسې مفتي صاحب مونږ کې بل هم راشي. دې ماشوم د هغه بیان چې هغه په خپل بیان په څنګه طرز کې کولو، دې ماشوم هغسې طرز کې کړی. ملګرو ما خو چې وکتو والله چې مفتي سردار علي حقاني صاحب را یاد کړو. تاسو هم دا ویډیو وګورئ، د هغې نه پس بیا خبرې اترې کوو. ملګرو تاسو دا ویډیو وکته، والله چې ما له خو یې غره کړو چې تاسو په نیز کې 4 څوک تاسو له در یاد کړی وي. ملګرو الله دې دله جنت الفردوس ورنصیب کړي. ملګرو دې ځای کې زمونږ سوشل ورکرونو ته زه یو ورکوټي شان پیغام ورکوم. ګورئ یو کس په سوشل میډیا باندې صحیح شي راوړي، کله چې هغه وفات شو هغه لکه هغه نعت راوړی وي، داسې ښه میسیج راوړی، ښه پیغام یې راوړی وي، کله چې دا وفات شي ده پسې بې ثواب قبر ته رسي. خو که چېرې دا په سوشل میډیا باندې ډمتوب راوړي، فحاشي راوړي، نو چې دا کم کسان یې ګوري دو څومره ګناه کوي، دا ګناه د ده پسې هم رسي. نو دا ګناه جاریه ده. لکه څنګه چې صدقه جاریه ده، ته چې یو کار وکړې د هغې ثواب ته پسې قبر کې هم رسي، داسې دا هم دې ته ویلی شي ګناه جاریه، چې دا ګناه ته پسې حسابېږي تر قیامته پورې. ویډیو مطلب مې دا و چې پلیز سوشل میډیا باندې ښایسته ویډیو باندې د مفتي صاحب په شانتې کار په سوشل میډیا باندې وکړئ. او زه څه ووایم چې داسې مفتي صاحب بیا زمونږ ملک ته راشي. ملګرو الله دې وکړي چې داسې مفتي صاحب بل راشي او داسې جوش او جذبې سره بیانات چې کوي چې زمونږ پښتانو کې جوش او جذبه راولي. ملګرو دا ویډیو لازمي نور ملګرو سره شیر کړئ. زما د فیسبوک پاڼه چې کوم ده دا هم فالو کړئ. ډېره مننه چې هر چېرته هم علم خوشحاله آباد له نوره کې مال اجازت لري. الله امان.